قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې خبري ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې تازه خبر دا دی چې ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو پاکستاني غړی چې ځانمرګي برید ته چمتو شوی و ونیول شو. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اتمې ناحیې مربوطاتو کې ملي امنیت له لوري د وسلوالو طالبانو پاکستاني غړی حسن الرحمن چې په امنیتي ځواکونو یا ګڼې ګوڼې پر ځای د ځانمرګي برید پلان درلود ونیول شو. نوموړي اعتراف کړی چې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسیدونکی دی او هلته په یوې مدرسې کې د طالبانو په لیکو کې تر جذب وروسته جلال آباد ښار ته د ځانمرګي برید په موخه انتقال شوی دی. ولسي جرګه کې د شاپور حسنزي نننۍ خبرې جنجالي شوې. نن ورځ د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي وویل چې د کابل برچي دښتې وروستی پیښه د ایران کار و. ولسي جرګه کې د ایران جاسوسان شتون لري. د نوموړي دغه څرګندونو د یو شمېر هزاره وکیلانو غبرګون او غوسه راپارولې او په دې سره د جرګې ناسته له ګډوډۍ سره مخ شوي. عبدالله وایي د حل لار دایمي اوربند دی. طالبان دې جګړه بنده کړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د طالبانو له لوري د اختر په ورځو کې اعلان شوی 3 ورځنی اوربند ته په اشارې وایي چې د طالبانو له لوري 3 ورځنی اوربند د خلکو د خوشحالولو لپاره یو غوره ګام دی. خو په وینا یې د روانې جګړې د حل یوازینۍ لار خبرې اترې او دایمي اوربند دی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې جګړو ته د پای ټکی کیږدي او د دایمي اوربند په اعلان سره د خبرو میز ته حاضر شي څو له اوسني بحران څخه د هیواد د ایستلو لپاره پر یو پراخ بنسټه سیاسي جوړجاړي توافق ته سره ورسیږي. نوموړي زیاته کړي تجربو ښودلې ده چې د افغانستان بحران نظامي حل لار نه لري، نو غوره ده چې له فرصت څخه په استفادې په هیواد کې تلپاتې عادلانه او باعزته سولې ته زمینه برابره کړل شي. افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د مخامخ جګړو او ځانګړو عملیاتو په پایله کې 195 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. له ملي دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل، کندهار، غزني، ارزګان، هرات، فراه، غور، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 158 طالبان وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د سرچینې په خبره په همدې موده کې بیا د طالبانو له لوري 48 کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه هم د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوي دي. د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یوه مسافر وړونکي موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله 25 مسافر وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د پیښې ټپیان د کندهار ښار میرویس روغتون ته وړل شوي دي. په بلوچستان کې د پاکستانی پوځ 2 موټر او یوه پوسته له منځه وړل شوي. نن د بلوچستان په 2 برخو کې د پاکستان د پوځ پر یوې پوسته او موټرونو 2 بریدونه شوي چې له امله یې د 15 تنو په شاوخوا کې پوځیان وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. لومړی برید د دشت په نوک کور کې د پاکستان پوځ پر 2 موټر شوی چې دواړه اور اخیستی او پکې سپاره پوځیان ایره شوي دي. په پیښه کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ځینې سرچینې یې د 10 په شاوخوا کې ښایي. هلته بیا د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د بلوڅو د یوې ملتپالې ډلې ویان جنید بلوچ سرخط ورځپاڼې ته په یو رالیږلي خبرپاڼه کې ویلي دي چې ملګرو یې د بولان په مارکیټ سیمه کې د پاکستان پوځ پر یوې پوسته حمله کړې ده او پکې ناست 15 عسکر یې وژلي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. د وايي ملګرو یې پوسته نیولې، وسلې او موټر یې ورڅخه بیولي او پوستې ته یې اور اچولی دی. سعودي عربستان وايي د حج په مراسمو کې بهرنیانو ته د ګډون زمینه برابروي. سعودي عربستان به د حج په مراسمو کې بهرنیو وګړو ته د ګډون زمینه برابروي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان حکومت پریکړه کړې چې د کورونا په دې سختو شرایطو کې د بهرنیو هیوادونو وګړو ته د حج په مراسمو کې د ګډون زمینه برابره کړي، خو دغه مراسم به په ځانګړو شرایطو کې ترسره کیږي. سعودي چارواکو ویلي چې دغه شرایط به وروسته اعلان کړي. تیر کال د کورونا وبا د خپرېدو له امله د حج مراسم په خورا محدودیت کې یوازې د سعودي عربستان د کم شمېر وګړو له ګډون ترسره شول. خو دا چې په راتلونکو مراسمو کې به خلکو ته په کومو شرایطو د ګډون اجازه ورکول کیږي، سعودي عربستان یې وروسته په اړه د معلوماتو ورکولو خبره کړې ده. د افغان پوځ یوه چورلکه د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه لوېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه الوتکې غوښتل ناسته وکړي، خو د خرابې هوا له امله لوېدلې ده. د کندهار د هوایي ډګر ځینو سرچینو ویلي چې چورلکه ویجاړه شوې ده او پیلوټان یې ټپیان دي. حکومتي سرچینو په دې اړه تر دې ډیر معلومات نه دي ورکړي. وروسته له هغې چې بیت المقدس کې د فلسطیني بېوسلو ولس او
اسرائیلي پولیسو ترمنځ اخوډب رامنځته شو. په هکله یې د نورو نړیوالو مشرانو ترمنځ رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر هم غبرګون ښودلی او له دې اعمالو وروسته اسرائیل یوه تروریستي ډله بللې ده. له تېرو څو ورځو را په دې خوا د اسرائیلو له لوري په تشدد کې تر اوسه پورې لسګونه فلسطینیان ژوبل شوي او د دواړو لورو ترمنځ لا هم تشدد دوام لري. اردوغان له اسلامي دولتونو غوښتي چې د فلسطین د ظلم په وړاندې د اسرائیلو د ترهګر دولت د ظلم مخه ونیسي او په دې برخه کې مؤثرې لارې ولټوي. هغه ویلي د اسرائیلو تروریستي دولت په بیت المقدس کې په بیرحمانه او غیر اخلاقي ډول سره پر مسلمانانو او د فلسطین پر خوار ولس برید کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم له اسرائیلو غوښتي چې په هره برخه کې د له حوصلې او سوله ییزې لارې کار واخلي. نږدې هره ورځ لسګونه فلسطینیان د اسرائیلو له لوري ژوبل کیږي چې پکې ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. استرالیا وایي له افغانانو او افغان حکومت خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. استرالیا وایي دوی به له افغانانو او افغان حکومت خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره کابل ته راغلې وه او دلته یې پر بیلو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې وزیر یې له ولسمشر غني د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او ګڼو نورو افغان چارواکو سره کتلې دي. په دې لیدنه کې هغې ټینګار کړی چې استرالیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو په برخه کې خپلو هڅو د ادامه ورکوي او د سرتیرو وتلو وروسته هم د افغانانو ترڅنګ ولاړه ده. استرالیا ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیزي او تمه یې ښودلې چې د افغان سولې لپاره روانې هڅې ژر تر ژره مثبتې پایلې ولري. بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ملګري ملتونه دې په افغانستان کې وروستي ترهګریز بریدونه وڅېړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو هر اړخیزه څېړنه او پلټنه وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لوري په یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په وروستیو کې په لوی لاس د ملکي وګړو د وژلو او په نښه کولو پیښې رامنځته کیږي چې د جدي اندېښنې وړ دي. دغه کمیسیون له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې یو بې پرې او باصلاحیته پلاوی وګماري څو په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزې پیښې وڅېړي او معلومه کړي چې لاملین یې څوک دي او کومې ډلې په دې ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د ملکي وګړو وژل په هر نامه چې وي بشر ضد جنایت او دوی یې په کلکو ټکو غندي. قدرمنو کتونکو دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا نور خبرونه ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک او بخښونکي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.